کوم تاسو ستاسو محترمه کورنۍ او ټول دوستان صحت ولري. د جمعې مبارکې شپه ده. ډېر کورنۍ به رقم خواړه ولري. خدای پاک یې نور رحم وکړي. ولې ډېر کورنۍ به بېوسه وي، بېکسه وي، بېوزلې وي، بېوسه وي او یخ بې ځوره وي، بې کوره وي او د خپلې منطقې څخه به بېځایه سوي. دا چې دوی دومره د دردونو د کړاوونو د مشکلاتو څخه ډک ژوند لري دوستان تاسو ګورئ. نن مو هم د با احساسه زړه سواندي مظلوم دوسته او مهربانه شخصیت حاجي محمد افغان ورور د غذایي موادو مرسته او د خیمې پلاستیک چې ډبل پلاستیک دی دا خپله خیمه ده د دې مرسته مو ورسره کړې ده. دا هغه کورنۍ دي چې په نیم ساعت باران په خاطر باندې تر سهاره پورې دوی د دغه نیم ساعت باران څخه دردېدله، ژړلې او ټوله شپه یې په ویښو باندې تېره کړې ده. دا د هر کور ته مو د حاجي محمد افغان ورور وړه چای، بوره، د بوکاډو صابون، غوړي، وریجې دا مو ورته راوړله او دا دی دا ډبل پلاستیک مو د خیمې ده. نور به دوی د باران او د یخ د دواړو څخه انشاءالله خوندي وي. ستړې مه شې مور، بخیر یاست؟ سلامت اوسئ. موږ چې بله ورځ دلته راغلو تاسو ډېر وژړل، ډېر دردونه، ډېر مشکلات لرل. یو نیک په زور چې دا یاد کړي خدای دې یاد برای چې اوس دیني دې روا کړي هم د آخرت وزرت سم چې یاد کړو هم د آخرت وزرت الله دې دا شیانو غم نه درلي. په خدای دې موږ سره ساتلی، په خدای دې یاد کړي چې موږ دې یاد او د کور اولاګه ته اوس چاته کښېناستلی ټینګ د دوی پر ځای اولاګه کښېناستلی. دا دغه هغه چا چې دا کومک کړی دی هغه ته څه شي ویل غواړې؟ هغه خیر دې وسي، الله دې په آخرت مجرات نه خواري. امین امین. بس هغه دې نو بانظمه ده دغه. دوستانو کورونه ډېر دي، ژر به د هر خورکۍ سره به یوه او دوې خبرې وکړو. سلام علیکم. ستړي مه شئ، بخیر صاحب ښه. دغه مؤمنان تر سهاره پورې د نیم ساعت باران په خاطر باندې تر سهاره پورې دردېدله، ځورېدله، ژړلې او یخ بال کوله. دغه مؤمنان دي چې د کوره وځي چې راځي دک کېږي نه د ژمي نه د مني نه دغه مخیمې دي دغه مؤمنان نه د ژمي د شپه دغه مؤمنان خواران چې لاړ شي مطلب چې راځي مازدیګر بیا وس مصطفات بیا نه راځي ماښام سهار چای دا د دې فضل ده. دوستانو دغه کورنۍ دي چې هغه څه چې موږ ته کثافات او کچره ورته وایو دوی په هغه کې خپل رزق روزي لټوي. دا هغه کورنۍ دي ډېر د دردونو د کړاوونو د مشکلاتو څخه ډک ژوند دی. د نورو ولایتو څخه را بېځایه سوي دي دا کورنۍ. دلته هیڅوک نه لري او بېروزګاري خپل حوج ته رسېدلې ده. دلته یعنې هر شي ته ضرورت لري. د دوی سره مهربانه زړه سواندي او با احساسه افغان چې خپل تخلص هم افغان یې ښیي، واقعا چې افغان دی. د دوی سره د غذایي او غیر غذایي موادو مرسته کړې ده. د دوی سره د خیمې پلاستیک مرسته هم ورسره کړې ده. وړي دي او د پوډري صابون دی او چای دی او بره ده، غوړي دي او وریجې دي او د دې ټولو شیانو مرسته کړې ده. کور هغه چا چې مرسته کړې ده هغه ته څه ویل غواړې؟ بس خدای پاک دې دا دنیا او دنیا سم کړي. حاجي محمد وروره دعاوې اورې، ډېر بختور یې. د جمعې مبارکې شپه ده او د دغوندې مظلومانو دعاوې دې ټولې کړلې. خدای پاک دې لوی مهربانه بېنیاز او ستر ځواکمن الله جل جلاله دې د دوی دعاوې ستاسو په حق کې، ستاسو د محترمه کورنۍ په حق کې قبولې کړي. امین 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 امین. حاجي محمد وروره وګوره چې څومره دعاوې درپسې دي، څومره بختور یې. او چې نن شپه دغه دوی ګرم ویده سي. دوستانو دا ډېر د بل دا خپل هم دغه دی، دا خپل هم خیمه ده. دا پلاستیک چې دی خپله د خیمې پلاستیک دی. دوستانو راځو هلته یو بله مور چې بله ورځ راځه راځئ دغه مور دا هغه مورګۍ ده چې بله ورځ د باران څخه چې تر سهاره پورې نیول د باران سلامت جوړ اوسې مور دې خواته راسئ. دا دوستانو دا مؤمن ویني چې دغه رقم لس لغړ الله دې ستا عمر دا اوس موږ د سر ته خدای دې دوی ته برکات ورکړي. خدای دې عمر زموږ تر سر چې موږ یې پټ کړو، موږ یې د دې دغه وساتلو، د بارانه د اورۍ دې وساتلو.
خدای دې وساته خدای دې وساته خدای دې وساته خدای دې هم دې ماړه کړو هم دې غوړ مو نه درلوده شی مو په کور کې نه درلوده یا دې د شیانو پوره سو خدای مو دې برکت در باندې کښېږدي چې زموږ په واسه کېږي موږ به په دې جملې کې هغه شپه وکړو چې دا مؤمنان پټ سو نن شپه مال خدای ورې وسي زه څه ګرده دې ټوله مخلوق دې پټ کړي الله دې وزله وکړه د موږ سره دې خدای چاره او هغه چا چې دا مرسته کړې دغه افغان نومېږي حاج محمد افغان نومېږي واقعا یو مهربانه شخصیت دی چې ټول عمر د کونډې یتیم سره مرسته کوي هیڅ چا نه ده کړې ده تا تېر هیڅ چا نه ده کړې ده تا دغه مرسته هغه کړې ده د حاج محمد نو خدای دې نه خوري خدای دې نه خوري اول دې تا خدای نه خوري دوم دې هغه خدای نه خوري چې ته نه وایې موږ ته بیا څوک راکړی و دې دربار چې هغه نه وایي بیا ما دا مرسته بیا چا بیا هغه چې ته نه وایې و چې هغه نه وایي ته بیا تا نه سو ورکولی چې ته نه وایې موږ ته بیا چا راکول وکړې نو خدای خو دې زموږ دغه اخیستا پر عمر دې خو دې خدای زما دی خدای دې نه کوي زه چې دغه ناست یم تا ته دوایي کوم چې شپه یم که ورځ ناست یم هغه دوستانو هغه ورونو چې د دغه مورکۍ سره واده کړی و هیله کوم چې پر خپل واده باندې ودرېږي د دې مورکۍ سره واده کړی و چې موږ فرش ورکوو او توسان ورکوو هیله کوم چې خپل پر واده باندې ودرېږي دې مور ته موږ وویله چې موږ یو ځینې کسان توسانو د فرشو د دې واده دغه کومک در سره کوي العالمین دې ستا پر ځوان تماس یې نیولی دی مګر هېچا تر اوسه پرې کومک نه دی کړی او د نورو خلکو کومک یم زموږ پر مخ باندې دغه کې ځکه چې نورو خلکو داسې فکر کوي زوی مې په شهادت ورکړی میړه مې په شهادت ورکړی کور مې په پاته شوی د قیصارو د شمال په دغه کې زه لڅه راوتلی یم په یوه علي په دل کالو کې راوتلی چا ګیلاس لا راکه تاسو دا راکړی یتیم ته وګورئ دوستانو تاسو چا ګیلاس لا راکه راکړی په دغه حضرت بابا کې پټاو پر د کالو ته وګورئ دوستانو لڅ لپړې دا ټوپ دا ټوله دغه رقم یتیمان دي دغه رقم بېوسو بېکسه دي وکې ته دا پرده پورته یو بل کور دی دوستانو نه پوهېږم چې هغه ده ښځه پکښې ده دا دی دا بل کور دی دوستانو دغه انشان دی دغه دی سامان دی چې دا دوی ته مور ته تسلیم کړله او دا دی چت مو مور پټ کړي دوستانو الله دې دغه الله دې سرتور سره کوي الله دې خپل بچیانو ارمانو دوستانو مکې او مدینې دې خدای لاس امین دوستانو د مورکۍ دعاوې خو اورئ د دې دوستانو دعاوې خو مکې او مدینې دې خدای لاس دا بل کور دی دا بل کور دی دوستانو تاسو وګورئ چې نه فرش لري تاسو دلته وګورئ غار دی په غار کې دا خلک په 21مه پیړۍ کې دوستانو دا دوی په غار کې اوسېږي تاسو وګورئ دا د بام چت مو مور پټ کړي او دوی ته مو دا د غذایي مواد ورته دغه کړله ورته تسلیم کړله دا د دوستانو غوړي و چای و بوره و وریجې و وړه و د کالو پرېمنځولو صابون دي افغان وروره خدای پاک دې لوی مهربانه بېنیاز او ستر ځواکمن الله جل جلاله دې تاسو او ستاسو محترمه کورنۍ ته پر دواړو دنیاو به دې اجر عظیم درکړي ډېر د خیر سړی د دغوندې د جمعې په شپه باندې د دغوندې کورنۍ دعاوې ټولې کړې دوستانو تاسو وګورئ په دې کور کې په دې ځای کې یو څوک اوسېږي دا هم د اوسېدو یو ځای دی تاسو ورته وګورئ دا هم هغه کورنۍ دی تاسو د دې ماشومانو مظلومانو ته وګورئ تاسو دې ماشومانو ته وګورئ دوستانو یا فقط د یوې لحظې دپاره پر زړه باندې لاس کښېږدي او دوی د خپل اولادونو پر ځای باندې کوي تاسو وګورئ چې څومره د دردونو د کړاوونو او د مشکلاتو څخه ډک درد به در باندې راسي او څومره دردونکی به وي څومره ځورونکی به وي چې تاسو دغه کړه ستړې مه شئ خور په خیر صحت ښه څنګه و باران په اوله ورځ باندې په خیر کې باران راباندې سېږي راباندې څڅېدلي دغه در شی نه لرو چې خپل په خونې واچو نوګران لرو چې په بیه واخو د مهاجر خلک راغلي ګران هم نه لرو وایه خو اوس داسې راغلي اوس په ټپار چې یا که ټپار وکړي ښه ده بل د دغه دا خو نه لرو چې یا فرش واخو پر خونې ورکړو نه ولاکه دا که در لرو چې پر یو پر وړو ورکړي یا پر وړو مهاجر خلک در مدر خلک فصل کورونه راباندې خپل کوچنیان نسونه مغاړ بزګر دورا ټپار ووایي 500 روپۍ نه پېژني دوستانو تاسو د دې مور اواز واورېدئ جړه مو واورېده دردونه مو واورېدله چې وویله چې موږ ټوله ورځ مې اولادونه پر کثافاتو باندې پلاستیکانو دا ټپال چې دوی کثافات ته وایي پر کثافاتو باندې ګرځي پلاستیکانو بوتلانو دا شیان ټول یو هغه هم شل دېرش افغانۍ اضافه نه کېږي چې موږ دا دغه ورته واخلو دا پلاستیکان ورته واخلو او یا هم اریان پاتوي چې د دوی نو په دغه خاطر باندې ژمی ډېر دردونکی او ځورونکی دی فقط د یوې لحظې دپاره تاسو فکر وکړئ چې تاسو په دغه ځای کې یاست دوستانو څومره دردونکی ځورونکی فقط د یوې لحظې دپاره فکر وکړئ چې تاسو دغه کور ستاسو دی او تاسو په دغه ځای کې اوسېږئ څومره دردونکی ځورونکی دی دا یوازې دوی نه دي چې زموږ مرستې او لاسنیوي ته ضرورت لري ډېر داسې
کورنۍ دي ډېرو ته ژمی ډېر ژمي واورې او باران ته هوسېږي او هغو ته ساتیری دی مګر ډېرو کسانو ته بیا ځورونکی دردونکی دی دغه رقم کورو ته په دغه رقم کې اوسېږي خو هغه چا چې حاجي محمد افغان ورور مرسته کړې ده هغه ته څه ویل غواړې هذه الدنيا لا سلام امين الدنيا جبت سما امين 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 لا خدای شي امين 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 ما بشنيام امين فاني مهرباني وتي د الله مهرباني امين 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 دوستانو تاسو هم دا دعاوې اورئ د جمعې مبارکه شپه د افغان صاحب دعاوې خو نو وینئ چې څومره دعاوې درته دغه کېږي نه یوازې چې نس یې ور موړ کوي بلکې کور دې ور پټ کوي دوی دې ور ګرم کړله نن شپه چې دوی ګرم په وطاق کې ویده سي څومره دعاوې به درته وکړي خدای پاک دې دا ټولې دعاوې ستاسو او ستاسو محترم کورنۍ پاکې قبول کړي دوستانو تاسو ورته وګورئ دغه رقم مو ورته ټوله خیمه مو ورته دغه کړله ورته پټه کړله د دوستانو دا ټوله خیمې مو چې دلته اوسېږي تعداد یې ډېر زیات دی یو دوه درې کوره به نور هم راواخلو دوستانو نور د ماښام اذان وسو بیا به نو د خیره سره دوستانو د خدای پامانۍ سره کوو دوستانو په دې کور کې دغه اوسېږي سلام علیکم ستړي مه شئ خور په خیر تاسو ورته وګورئ دوستانو چې دا ماش لاس ور وې سره شوري داسې دغه دی دا د دوی دپاره مو هم دا دی پلاستیک مو ورته دا هم د خیمې پلاستیک دی مورې څنګه وه بله ورځ باران په خیر تېر سو چینیان مې د سره لغړ را باندې شړلې باندې کوي کیس په سر کروا چې د باندې کوټه کړې دوستانو ډېر دردونکی ځورونکی دي تاسو دا وګورئ په 21مه پېړۍ کې زموږ هېوادوال په دغه رقم ځای کې اوسېږي دومره دردونکی ځورونکی او د مشکلاتو څخه ډک ژوند لري زه خو وایم چې دوستانو دوستانو مخکې یو مورکۍ راته وویله چې باران اورېدی یتیمان مو راباندې ژړله ول اریان پاته ومه چې ووایم چې خدای پاکه ویې اورې او که خدای پاکه ویې درې که ووایم چې خدای پاکه ویې درې باران خو وچکالي ده دا ټول افغانان در بدره دي خاک په سره دي وچکالي ده نو ګناهکاره کېږم او که ووایم چې ویې اورې خدای پاکه ول دلته مې دا یتیمان راباندې ژړله دا یتیمانو چغې و بوغارې وې دغه وې بام څڅېدی دوستانو که دا چت ورته دا چت یې ورته وروښی دوستان نه پوهېږم چې چت یې تاسو وینئ که نه وینئ دغه چت دی دغه د کور چت دی دغه هم پر کثافاتو باندې دوستان تاسو وینئ چې د 100 ټوټې پر دغه سیمانو باندې چې ایښول سوي دي دا هم پر کثافاتو باندې دا ماشومانو پیدا کړي دي او راوړي دي پر دې ځای باندې دغه کړي دي حاجي محمد افغان وروره چې هر څومره دعاوې درته وکړي امین 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 تر کډوسي پورې لا دعاوې درته وکړه نو نور څه شي غواړې افغان صاحب دوستانو تاسو اورئ چې دغه 40 ټوټې دلته په دغه کې چې اوارې دي دا هم پر کثافاتو باندې پیدا کړي دي راځئ دا بل کور ته دا بل کور هم دغسې دردونکي دوستانو دا کور هم دغه رقم دردونکی دی د دې د لا څوک یې تر اوسه نه دي راغلي ولې د دوی حق مو ورته کښېښوئ ستړې مه شئ مور په خیر دوستانو دغه فقط دغه دیوال دی
نور یې دا دغه پر اچو ټاټ ته نمایي زړه و نور وایي مور وایي چې نور زړوکان دي او ټاټ دی نمایي ټاټ نومایي ټاټ دی دا دی خو اوس مو د خیمې پلاستیک هم پر واچوئ نور مو نو د باران څخه بېغمه یاست انشاءالله څنګه تېر شوه بله ورځ باران Mama نمایي وبره مې نمایي زما په جان کې ناس په دیوالو ان په دیوالو نو ولا په ټاټ پر واچا ته دا کوچنی دی خواته راکم دوستانو تاسو دا ماشوم ته وګورئ داسې دې کوچني ته وګورئ بې کالو سوی ته غځي دوستانو وایي څه وخت چې باران ورېدی فقط په دغه کونج کې سره ناست وو ته دا کونج ته اشاره وکړله چې دې کونج ته سره ناست وو تر هغه وخته پورې چې باران دغه کړی دی موږ ناست وو ماشومان هم ژړله وایي موږ هم ورسره ژړله دوستانو هیله کومه ویډیو د انسانیت او بشریت په خاطر باندې در سره شیر کړئ تر څو تر هغه کسانو پورې ور ورسېږي چې داسې کورنۍ سره مرسته او لاسنیوی غواړي دوستانو ډېرې داسې بېوزلې او بېوسه کورنۍ دي چې زموږ مرستې او لاسنیوي ته ضرورت لري هیله کوم په دې ژمي کې د خپل وس مطابق د داسې کورنۍ سره مرسته وکړي کومک وکړي د بشریت ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي وایي څوک چې یو تنګلاسي ته اساني جوړه کړي لوی مهربانه بېنیازه او ستر ځواکمن الله جل جلاله به په دنیا او آخرت کې هغه ته اساني جوړه کړي نو راسئ چې دغسې تنګلاسو ته اساني جوړه کړو مرسته ورسره وکړو تر څو الله جل جلاله په دنیا او آخرت کې موږ ته اساني جوړه کړي یو سوال دی چې ځینې وخت یې زه پوښتنه کوم نن یې بیا پوښتنه کوم که لوی مهربانه بېنیازه او ستر ځواکمن الله جل جلاله د حساب او کتاب په ورځ باندې زموږ څخه پوښتنه وکړي چې تاسو ته مې صحت درکړی و عزت مې درکړی و دنیا مې درکړې د ژوند ټول خوښۍ او سهولتونه مې تاسو درکړي تاسو ته مې ژوند اشرف المخلوقات مې پیدا کړي وه تاسو په یوازې کې زما د بېوزله بېوسه او مظلوم بنده سره څه وکړله په هغه ځای کې چې نه زموږ پیسې چلیږي نه واسطه چلیږي او نه زموږ چالاکي او استعداد چلیږي په هغه وخت کې چې په هغه ځای کې چې موږ درواغ هم نسو ویلی خدای پاک ته به زموږ جواب چی شي چې موږ څه وکړو دوستانو ډېر کسان د دې دنیا څخه په دې امید باندې د دې دنیا څخه تللي دي چې دوی به داسې فکر کوي چې سبا به زه د خدای پاک د بېوزلي بنده سره مرسته او لاسنیوی مه کوم مګم دی نه و خبر چې نن شپه یا نن ورځ د ژوند آخري ورځ ده هیله کوم دوستانو فرصت غنیمت وګڼئ نن سته سبا یوازې هغه ذات ته معلومه ده چې نوم یې یا حی یا قیم دی صفت الله اکبر دی رحمان رحیم دی جبار و قهار هم دی خدای پاک چې د نعمت ورکولو کې دوستانو رحمان رحیم دی په اخیستلو کې جبار و قهار هم دی راسئ د خدای پاک د رضا په خاطر باندې د بشریت د ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د روح د خوښۍ په خاطر باندې او د دغه بېوزلو پر شونډ باندې د مسکا راوستلو او د اوښکو د پاکېدو په خاطر د دوی د ژوند د اوساینې په خاطر د دوی سکون په خاطر باندې د زخم د ملحم په خاطر باندې راسئ د دوی سره مرسته او لاسنیوی وکړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت را ژوندی کړو او دوی ته خوښي ور وبخښو زموږ لږ مرسته د دې بېوزلو بېوسه او بېکسه کورنیو ډېر غټ مشکل حلولی شي دې ته مه ګورئ چې مرسته مو لږ ده بلکې دې ته وګورئ چې ستاسو لږ مرستې ته دغه بېوزلو بېوسه او بېکسه کورنۍ څومره ضرورت لري هیله کوم دوستانو هیله کوم تر خپله وس پرې د داسې کورنیو مرسته وکړئ ویډیو د انسانیت او د بشر دوستۍ په خاطر در سره شیر کړئ تر څو د داسې کورنۍ سره مرسته لاسنیوی او د داسې کورنۍ د اهله څخه خلک خبر سي د جمعې مبارکه شپه مبارک سه خدای پاک دې په افغانستان کې دایمي سوله او ډاډمن امنیت راولي خدای پاک دې وچکالي ورکه کړي خدای پاک دې کلونه آباد کړي او خدای پاک دې د ورور-وژنه ورکه کړي تر بیا هم پر لوی مهربانه بېنیازه او ستر ځواکمن الله جل جلاله باندې سپارم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو ښه د جمعې مبارکه شپه ولرئ